د ترژمی مسافر اتلسمه برخه. روان په ترش پو کې مسافر د ترژمی، روان په ترش پو کې مسافر د ترژمی، همدا د غرناتی د لور سپیڅلی قرباني وي، همدا د غرناتی د لور سپیڅلی قرباني وي. د ترژمی مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د ترژمی مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل یونس وویل ته اوس یوازې زموږ خبرو ته ځواب راکړه، اوس له کور څخه بهر څو تانه پیره کوي. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغې ورته وویل صاحب 3 تنه ګزمه کوي، یو د دروازې څخه بهر پیره کوي، خو پر دې سربیره یو د طبیلې سمبالونکي او 2 تنه نوکران هم له طبیلې سره نږدې په خپلو کوټو کې پراته دي. زه دا د دې لپاره وایم چې شاید له هغوی نه هم کوم یو اوس ویښ وي. په طبیله کې څو اسونه دي؟ سمیع بوډا ته وکتل او ویل صاحب اوس هلته 8 اسونه شته دي، تر لږ ځنډه به زموږ کار دلته سر ته رسیږي او بیا به موږ ته یوازې 5 اسونه په کار وي. بیا سلمان یونس او نور ملګرو ته زر زر سولاشونې وکړي او بهر ته ووت. د یونس پلار او سمعې تر نیم ساعته په ناکرارۍ د دوی انتظار کوه چې بالاخره د طبیلې پاکونکي او 2 تنو نوکران د ایستلو تورو په سیوري کې کوټې ته وننوتل. سمعې وپوښتل تاسو ډېر ځنډ وکړ، زه وویلېدم چې چېرته پیرهداران لیدلي نه یاست. یونس ځواب ورکړ بهر پیرهدارانو زموږ د لیدو څخه دمخه بلې دنیا ته رسېدلي وو. د چا له خولې څخه چیغه هم ونه وتله. سلمان وویل دوی 3 واړه ښه کلک وتړي او بیړه کوئ، اوس د خبرو وخت نه دی. 100 دقیقې وروسته چې هغوی بهر ته راووتل نو له لرې یې د اسو د پښو ترپهار واورېد. یونس چې د سلمان په څېره کې د اندېښنې نښې ولیدې وویل دا د ویګا د پوځ د ګزمې ډلګۍ ده چې د شپې 3 وخته یو ځل په ګزمه وځي. ته اندېښنه مه کوه، هغه به له دې ځایه لږ وړاندې بیرته وګرځي. د کور دننه درشل څخه دننه 2 پیرهدارانو د مشال رڼا ته د شطرنج لوبه کوله. یو تن دیوال ته ډډه وهلې او خریده چا برنۍ دروازه ډیکه کړه. ویل دروازه خلاصه کړئ، زه یونس یم. یو پیرهدار له څو شېبې ځنډ وروسته ځواب ورکړ تا ته معلومه ده چې موږ د شپې د دروازې خلاصولو اجازه نشته. ته له کومه ځایه راغلې؟ زه له سنټاپي سره راغلی یم، هغه د یوه ضروري پیغام لپاره کور ته راستولی یم او تاسو باید ښه فکر وکړئ چې ما د هغه د مور او خور ته احوال ور نه کړ نو سبا به ستاسو څه حال وي. ته یوازې راغلی، زحاک چېرته دی؟ هغه باغیانو ټپي کړی دی، هغه به څو شپې نور هم په قناعته کې پاتې شي. زه د هغه لیدو وروسته سنټاپي ته هغه ته ورغلم. اوس دروازه خلاصوئ که کور ښځو ته غږ وکړم؟ ښه ده ودرېږه. څو ثانیې وروسته د زنځیر کړچ کړچ غږ اوچت شو او له دې سره سم د سلمان ملګرو په پوره ځواک دروازه پله ټېله کړه او په یوه درز خلاصه شوه. پیرهدار چې دننه دروازه خلاصه کړې وه 100 ګامه لرې وغورځېد. سلمان په 2 نورو کسانو باندې حمله وکړه او د سترګو په رپ کې په ځمکه ورپول. په دې ځنډ کې د سلمان ملګري په درشل ورټول شول. 3 تن چې د دروازې د پلې سره په ټکر کې غورځېدلي وو ناڅاپه یوه چیغه وکړه او راپورته شو، خو د یو رضاکار توره پر سر ور برابر شو او بیرته وغورځېد. سلمان د انګړ بله دروازه خلاص کړه او کور یې وسره. بیا خپلو ملګرو ته اشاره وکړه او انګړ ته ورننوتل. لږ ځنډ وروسته د ماڼۍ له یو کونج څخه 100 ګامه لرې ودرېد او ګیڼ لوري ته د یو پراخ او اوږده دالان په لوري ورغی. په دالان ځای ځای مشالونه بلیدل او په منځ کې یوه پراخه زینه پاسه پورته ختلې وه. 2 پیرهداران چې خپلو ملګرو ته یې چیغې وهلې لاندې راکوز شول او سلمان په بیړه یو ګام وړاندې ښي لاس د برنډې د یوې ستنې شاته ودرېد. د پیرهدارانو په شور ناڅاپه 2 ښځې زینې ته نږدې له یوې کوټې راووتې او د شور د سبب پوښتنه یې وکړه. یو پیرهدار وویل زه په دروازه کې پوښتنه کوم، تاسو دننه آرام وکړئ. او هغه به کوم 30 ګامه تللی و چې یو غشی پر پښتیو ښخ شو او هغه پر ځمکه وغورځېد. له دې سره سلمان په منډه ځان دالان منځ ته ورساوه. 2هم پیرهدار راوړاندې شو او حمله یې پرې وکړه او تر څو شیبو پورې د تورو په چکاچک کې د ښځو چیغې هم غبرګې پورته کېدې. یوه بله ښځه په زینو کې راکښته شوه او چیغې یې وهلې. پیرهدار غږ پرې وکړ د خدای لپاره تاسو دننه درځئ. خو په دې ځنډ کې د سلمان نور ملګري هلته ورورسېدل. یو رضاکار چیغې کړې اوس بهر ستاسو چیغو اورېدونکي څوک نشته، که خپل ژوند در باندې ګران وي نو چوپ شئ. ښځې له ویرې چوپې شوې. د سلمان رقیب له 100 ګزارونو څخه وروسته په شاتګ پیل کړ او بیا په منډه ولاړ پر زینو وخت. د زینې تر نیمایي وخت او بیا یې ناڅاپه مخ راوګرځوه. حمله یې وکړه. حمله دومره تونده وه سلمان 100 ګامه لاندې راکښته شو. خو د 100 ګزارونو څخه وروسته پیرهدار بیا تېښته وکړه. سلمان د پاسني پور په برنډه را لاندې کړ، هغه مخ راوګرځو او بیا حمله وکړه. خو د سلمان په وړاندې څه داو ونه چلېده او خپ بیرته په شا روان شو.
د برنډې په وروستي څنډه کې سلمان پر هغه وروستی ګزار وکړ او تر یې د دیو په څیر لوی پیرهدار په ټټر کې ښخه کړه. بیا یې زر دروازې زنځیر خلاص کړ، دروازه یې ټیله کړه خو دننه خوا څخه تړلې وه. سلمان غږ وکړ، اتکې دروازه خلاص کړه، زه د سعید دوست یم. اتکې دروازه خلاصه کړه او بهر راووتله. په دې ځنډ کې یونس هم پاسپورټ ته ورورسېد او منصور یې له بلې کوټې څخه راویست. هغه په سلګیو ورغی او سلمان تر پښو یې لاسونه راچاپېر کړل. سلمان یې په مینه پر سر لاس ورتېر کړ، وویل منصوره همت وکړه، موږ تا خپل ماما ته بیایو. بیا یونس ته وویل د هغه 3 کسان د خپل کور څخه دلته تکاوي ته راوله او پلار ته دې ووایه چې پر اسونو زینونه کښېږدي، خو تر ټولو وړاندې تکاوي دروازې کلي ترلاسه کول ضروري دي. یونس له غاړې څخه یو زنځیر راویست. سلمان ته ویل سیب دا د کلیګانو زنځیر له هغه پیرهدار سره و چې مړ یې په انګړ کې پروت دی. سلمان کلیګانې ورسره واخیستلې او وویل ته اوس بیړه کوه او یو ملګري ته دې ووایه چې بهرنۍ دروازه کې ودرېږي. یونس په منډه لاندې کښته شو او چې سلمان د لومړي ځل لپاره په ځیر وکتل، اتکې سر کښته اچولی و، ولاړ و. ده ورته وویل اتکې اوس خطر نشته. هغې ورو سر راپورته کړ او بیا هغه احساسات چې د دې د روح تر ژورو پورې سپاند و په اوښکو بدل شول او تر سترګې راوبهېدلې. سلمان یې لاس پر سر وکښېښود، وویل اتکې سعید مخ پر غېدو دی، ما هغه غرناطې ته راوستلی دی. اتکې په لړزېدلي غږ وویل سلمانه زما احسان کوونکې، او بیا بې اختیاره د هغه لاس ونیو او شونډې یې پرې کښېښودې. وویل ته به له مانه ډېر خفه وې. خفه؟ په څه به درنه خفه یم؟ زه ستا له اجازې پرته کور ته تللی وم. اتکې زه له تا څخه خفه نه یم، زما له یوې غیرتي او زړورې نجلۍ څخه همدغه تمه و. اوس راځه په غناطه کې ټول ستا په انتظار دي. اتکه ور وړاندې شوه، د دې سپاهي تور یې اوچاته کړه او مسور د هغه پر ملا راځړېدلي خنجر ترې کش کړ. سلمان وویل اتکې راځه تا ته بلاندې یوه ښه لینده او له غشو ډکه کڅوړه هم په لاس ترشي، که دې خوښه وه نو زما توپنچه هم درکولی شم. نه، توپنچه باید له تا سره وي. دوی لاندې کښته شول. د سلمان نور ملګري د ښځو په مخ کې تورې ایستلې ولاړ وو او عتبه مور هغوی ته زارۍ کولې. وویل ما د ټولو صندوقونو کلیګانې تاسو ته وسپارلې، هر څه در سره یوسئ خو پر موږ رحم وکړئ. سلمان وویل موږ د زوی د ګناهونو سزا د هغه مور او خور ته نشو ورکولی، خو دا مجبوري ده چې موږ تاسو همداسې خلاص نشو پرېښودی، ځکه په تر څه ځنډه له خپل میلمه سره اوسئ. د عتبه خور چیغې کړې د خدای جل جلاله لپاره موږ له بندي سره یو ځای بندي کولو پر ځای په بله کوټه کې واچوي. کوم سړي چې د خپل تره د لور سره داسې سلوک کوي زموږ د مرۍ خفه کولو څخه به دریغ ونه کړي. سلمان وویل که ته ژوندی پاتې کېدل غواړې نو چوپه شه. بندي ته دا معلومه ده چې ستا له زندي کولو وروسته به دی تا له وینې څښونکي ورور سره مخ کېږي. پر دې سربیره به تاسو 3 تنه نوکران هم ستاسو د ساتنې لپاره در سره وي. نشته نن هغه نور الدین محمود زنګ قربانا، نن هم پکار دی والقدس ته ایوب قربانا، ها رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا، ود اسلام کلمات در پر زمکا خورا هم د اقصان گڑکی د صلیب مات ټوټا، هم باطنیان پتیختا دا شویگان پتیختا، مغول شو دړې وړې هم صلیبیان پتیختا، په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا، راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا، نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا د امت مومنا. د خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو لږ ځنډ وروسته هغه د کور په بل کونج کې د یوې دروازې په مخ کې ولاړ و. ناڅاپه بهر ته پښو غږ اوچت سو او سلمان خپل ویل ملګري ته کیلیګانې ورکړې او وویل هغوی راغلل، ته به بیرته دروازه خلاص کړه. هغه یو په بل کلب ته 3 کیلیګانې ور واچولې خو پر خلاصولو یې بریالی نه شو. بالاخر یوه کونجۍ ور ولوېده او هغه زر کلب لرې کړ. دروازه یې خلاصه کړه. په دې ځنډ کې یونس 3 واړه بندیان په ځغاس راورسول. سمیعه له خپل خسر سره وه، هغې چې د مشال په رڼا کې اتکا ولیده په منډه ورغله او تر څنګ یې ودرېده. د سلمان په اشاره 2 ځوانان چې د یو په لاس کې مشال او له بل سره کیلیاګانې وې کوټې ته ننوتل او بیا نور ملګرو بندیان کوټې ته ورټېل وهل. سلمان خپلو نورو انډیوالانو ته ویل تاسو بهر ودرېږئ، موږ اوس بیرته راځو. خو چې په دهلیز کې یې پښه کښېښوده ناڅاپه یې سړ په زړه ور وګرځېدل او بیرته راوګرځېد. وویل یونسه د زحاک مېرمن د عتبه له کوره تش لاس باید لاړه نه شي، هغه در سره بوزه. سلمان کوټې ته وننوت او سمیع زړه نازړه اتکې ته کتل. اتکې وویل ورځه سمعې زموږ سره وخت لږ دی، بیړه کوه. د اوږدې کوټې په وروستۍ څنډه کې زینې کښته تللې وې.
او چې دوی ورکښته شول د یوه تنګ دهلیز مخې ته پر دروازه کلف اچول شوی و. کله چې سلمان ملګري د کلف خلاصولو هڅه وکړه نو له کوټې څخه د بندي چیغې او کړکې واورېدل شوې. عتبه پوهېږم چې ته مې وژنې خو زه ستا دوست یم که راته معلومه وای چې ته به دومره په غوسه کېږې نو عتیقې ته به مې د ورتلو جرأت نه وای کړی. نو عتبه ما وبخښه. دروازه خلاصه شوه او سلمان د خپل ملګري څخه مشال واخیست، دننه یې وکتل، وویل عتبه دلته نشته او هغه به دا هېڅکله هم ونه غواړي چې په شپه کې ستا کریږي ښځې پریشانه کړي. ته څوک یې؟ سلمان د ځواب د ورکولو پر ځای یوې خواته شو او خپل ملګرو ته اشاره وکړه. هغوی یو په بل پسې بندیان دننه ورټېل وهل. بیا یې مشال ور وړاندې کړ، وویل عمیره ته خپل ملګري ښه وګوره، دوی به تر یوې مودې له تا سره یو ځای اوسېږي. عمیر تر څو شېبو پورې د عتبه مور او خور ته په روډو روډو کتل. بیا چیغې کړې، که تاسو زما د وژلو لپاره نه یې راغلی نو د خدای لپاره وایئ چې څوک یاست. عمیره ته مړ شوی یې او زه په مړي وار نه کوم، خو عتیقه بهر ولاړه ده. که هغې ستا چیغې واورېدې او دلته راغله نو کیدای شي پر دې مجبور شم چې خپله توره ستا په مردارو وینو ککړه کړم. ته له سعید سره راغلی؟ د خدای لپاره هغه راوغواړه. که عتیقه هم پر ما رحم نشي کولی نو ورته ووایه چې د عتبه غوندې بېرحمه او ظالم سړي ته مې د پرېښودو پر ځای په خپل لاس ووژني. زه ناروغ یم، که زما پلار مړ شوی نه وي نو په کوم جیل کې به خامخا ساه ورکوي. د غداران پای تل همداسې وي. زما ګناهونه یقینا د بخښنې وړ نه دي، خو زما پلار خاین نه و. د هغه ګناه یوازې دا و چې د حمید بن زهره د ژوند ژغورلو هڅه یې وکړه. هغه زه د دې ظالمانو له ملګرۍ څخه ایسارولم، خو افسوس چې پر ما د توبې دروازې تړلې وې. که ستا پلار د غناتې په جیل کې وي نو امکان لري چې راخلاص کړی شي، خو ته باید هېڅکله هم دا ګمان ونه کړې چې د حمید بن زهره د قاتلانو په اړه به فریاد واورېدل شي. د دې خبرې معلومات یوازې له صدر اعظم عتبه کوټوال سره دي چې هغه یې چېرته بندي کړی دی. زه پوهېږم چې هغه به هم ما ونه بخښي، خو که زه پر دې ډاډه شم چې زما سره په عتبه او د هغه ټول انډیوالانو ته په یو ځای د پانسۍ سزا ورکول کېږي نو په مرګ به هېڅ خفه نه شم. سلمان شاته شو او ملګرو ته اشاره وکړه. یو رضاکار د دروازې د تړلو هڅه وکړه، خو عمیر یوه پله په دواړو لاسونو ونیوله او په زوره یې کش کړه او بهر ته راووت. وویل د خدای لپاره ودرېږه، مه در سره بوځئ. زه به د غرناط تر ټولو لویه څلورلارې کې ودرېږم او په خپل نه بخښونکو ګناهونو به اعتراف وکړم. زه د خپل ملک څخه پخوا دا راز افشا کول غواړم چې ابوالقاسم هغوی سرپناه کولو څخه د مخه د غرناطې دښمن ته سپارلو پرېکړه کړې ده او له سین ټاپي څخه په سلګونه جاسان غرناطې ته راننوتي دي. په زنا کې د عتیقې غږ واورېدل شو. ته څه کوې؟ موږ کله د سعید د پلار قاتل ژوندی پرېښودلی شو. سلمان چې مخ ور واړه ولیدل چې عتیقې غش په لنده کې ایښی و او له غوسې نه لړزېږي. منصور 2 ګامه ترې مخکې و، هغه ور وړاندې شو. سلمان یې تر مټ ونیوه او وویل ته له مخې لرې شه. سلمان خپل ملګرو ته یې اشاره وکړه. هغوی یو بله خوا لرې شول. عمیر جګ شو، له پښیمانۍ څخه په ډکه لهجه وویل عتیقې ودرېږه. زه پوهېږم چې د رحم وړ نه یم، زما ژوند هېڅ ارزښت او قیمت هم نشته، خو زه په دې جیل کې د سپي په مرګ له مړ کېدو څخه ستا په لاس وژل کېدل غوره ګڼم. د خدای لپاره له دې ځایه زر د وتلو هڅه وکړه او که د سعید پلار کوم ملګري در سره مرسته کولی شي نو ورته ووایه چې سم د سیمو له سمندر څخه پورې باسي، که نه نو هغه ورځ لرې نه ده چې دښمن پر غرناطه قبضه وکړي او ستاسو پر مخ د اندلس څخه د وتلو ټولې لارې بندې شي. تا ته معلوم نه دي چې ستا په باب د عتبه ارادې څومره خطرناکې دي. هغه به ستا په لټون پسې اندلس لویشت په لویشت تر پښو لاندې کړي. عتیقې پر ما د تقدیر وروستی احسان همدا کیدای شي چې ته مې په خپل لاس ووژنې، خو د خدای لپاره له دې ځایه ووځه. عتیقې د سویلو پر ځای لنده برابره کړه او غشي ورو ور کش کړ. د هغه لاس لړزېدل. ناڅاپه سلمان مخې ته ورغی. وویل عتیقې چا چې په خپلو لاسونو خپلو مرۍ ته د غرغرې پړې اچولې وي پر هغه تا ته د غشي د ضایع کولو ضرورت نشته. ته به د عتبه په لاس مرګ ستا له غشي څخه دردناک وي. عتیقه را سنبال شو. وویل د خدای لپاره ته یوې خواته شه. زما د زړه نازړتوب سبب دا نه دی چې د خپل تره پر خاین زوی مې رحم راغی. د حمید بن زهره له وژلو وروسته زموږ ترمنځ د وینې ټولې رشتې غوڅې شوي. ما غوښتل چې له مرګه وړاندې څو شېبې هغه په غوره ووینم، خو دغه بدبخته اوس هم ګمان کوي چې زه یې د خبرو تر اغېزې لاندې راغلم. سلمان 2م ځل لیر شو، خو په خوا له دې چې عتیقه غشي ورخوشې کړې منصور په یو ټوپ ځان ور ورساوه او یو خنجر یې د هغه په زړه کې تر موټې پورې وشخ کړ. له دې سره د عتیقې له لندې څخه غشي خوشې شو او هغه تر شارک بوټ وخوت. عمیر ټالونه وخوړل، شاته ولاړ او بیا ستونی ستخت وغورځېد او لغتې یې وهلې. منصور سلګۍ وهلې او سلمان ته یې وکتل. وویل ما وبخښئ، خو دا زما فرض و. سلمان په ډېره مینه د هغه په اوږه لاس کښېښود او خپل ملګرو ته اشاره وکړه او هغوی دروازه کلپ کړه. له کوټې نه چې راووتل سلمان په بیړه د بیرون انګړ په لور روان شو. سمیه یوه غوټه په غېږ کې نیولې وه. د هغې خسر او یو بل ملګري هم څو ګامه شاته وو. درنې پیټې یې پر اوږو وو. د دې وضع داسې وه چې له لرې ښکاره کېده چې غوټې یې درنې دي. سمیه هم په ډډه روانه وه. هغې هم خپلې زړې جامې په نوو بدلې کړې وې. عتیقې چې د مشال په رڼا کې ورته وکتل وویل ما ته خو داسې ښکارېدله چې له کوره کومه بله ښځه راوتلې ده.
هغې ځواب ورکړ ما فکر وکړ چې د سوالګري په جامو کې له تا سره سفر کوم نو عجیبه به ښکاري بیا هم ما د دې جامو څخه پرته د کور د ښځو په هیڅ لاس نه دی لګولی د هغوی ګاڼې مې پرېښود ما خو عتبه له صندوق څخه یوازې 2 کڅوڼې راواخیستلې لږ ځنډ وروسته چې دوی طبیلې ته نږدې ورغلل هلته یو تن پر اسونو زینونه تیار او ولاړ سلمان په بیړه د خپل ملګري نه لاس مشال راواخیست او په ځمکه یې وغورځاوه او د دوی تر مخ شو کله چې بهرنۍ دروازې درشل ته نږدې سول او بیا لږ ځنډ وروسته ټول له بهرنۍ دروازې څخه ووتل 15 تنه د سلمان ملګري پلي روان شول او لږ ځنډ وروسته د ونو هغه ځای ته ورسېدل چې یو رضاکار له نور اسونو سره د دې انتظار کاوه او بیا ټول پر اسونو سپاره شول او مزله ته دوام ورکړ د معتصم بلا د جوج هغه جذبه در یاد کړه د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه خلافات و غیرت خلافات و دا علوم دور هغه علم خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب دا د چنګیز پلویان شولو ټوټه د عباسیانو خلافت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د خبرونې درنو او قدرمن اورېدونکو د ویګا څخه د رسنېدو په وخت کې د یونس پر ځای په خپله سلمان د خپلو انډیوالانو لارښوونه کوله د سنټاپې له سړک سره لږ لرې یوې جاړ باغ ته نږدې سلمان خپل آس ودروه او مخ یې ورو واړوه په ورو یې وویل تاسو لږ دلته تم شئ زه به احوال درته راوړم یو سړی ناڅاپه د باغ له یوې څنډ څخه راښکاره شو وویل صاحب موږ دلته یو خو ستا ملګري مو چې ډېر ولیدل اټکل مو کاوه چې کوم لښکر را روان دی عثمان د بلې ونې له ډډې څخه راښکاره شو وړاندې ورغی د سلمان آس جلبې ونیو ویې ویل صاحب وړاندې څه خطر نشته خو هغه ویل چې که څوک درپسې راوتلي وي نو دروازې ته خلاصېدو پرې همدلته انتظار وکړئ هغه تر اوسه دا همدلته دی صاحب هغه چې ته رخصت کړې او نږدې نیمه شپه بیرته راغی تاسو باغ ته لاړ شئ زه به هغه ته احوال ورکړم که ضرورت شو موږ له وخته مخکې هم دروازې خلاصولی شو خو غوره دا ده چې موږ له خوا د څه ناکرارۍ احساس چاته پیدا نه شي تاسو خو به په خیر راغلي که نه هوکې ته راځه عثمان د سړک په لور ګړندی شو او هغه خلک له اسونو څخه پلي شول او بانډ ته ننوتل بیا سلمان یونس ته وکتل وویل یونسه اوس تا ته دې ضرورت نشته چې له موږ سره غناتې ته ولاړ شې ستا پلار به د خپل زوی لیدو ته ناکرار وي عثمان ته د غناتې څخه بهر هغه کلی معلوم دی چې ستا ورور مو رسولی دی که ته سمدستي هلته ورتلل غواړې نو له عثمان پرته خپل یو بل ملګري هم در سره استولی شم موږ چې کوم اسونه د عتبه له طبیلې څخه راوستلي دي هغه ښار ته بیول خطر لري که عتبه ته دا احوال ورغی نو هغه به ستا په لټون پسې غناتې لویشت په لویشت وګوري د یونس پر ځای یې پلار ځواب ورکړ صاحب تاسو اجازه وي نو یوه شېبه به هم موږ دلته ایسار نه شو که زحاق سفر کولی شوای نو په هغه کلي کې به هم پاتې نه شو سلمان ویل داسې مه ګڼه چې تاسو د یوه خوندي ځای ته رسولو وعده نه منکر یم زه به په قناطه کې زیات ایثار نشم که تاسو زما انتظار کولی شو نو امکان لري د افریقا تر څنډو پورې مو ورسوم که نه نو په غرونو کې داسې خلک شته چې تاسو ته پناه درکړی شي ملګري به تاسو له هغه سره کوم چاته وسپاري بوډا وویل په الفجاره کې زموږ د اصلي بادار د قوم زیات خلک اوسېږي د المریا په لار کې هم د هغوی د کورنۍ څو کلي شته پر موږ ستاسو له دې څخه لوی احسان څه کیدی شي چې د دوزخ د اور څخه مو وژغورلو او دلته مو راوستلو لږ ځان وروسته عثمان خپل بادار او درې نور کسانو سره ورسېد او چې پر ختیځ افق د سبا سترګه بریدله دوی له باغ څخه ووتل او د عتبه نوکران یې له عثمان او یو بل رضاکار سره رخصت کړل سلمان عثمان ته ویل ته به دا دواړه اسونه له شیخ ابو یعقوب سره پرېږدې او پلي به بیرته راځې صاحب ما ته معلومه ده چې موږ به د دښمن پر اسونو سپار بیرته نشو راتلی خو موږ د پلي راتګ ضرورت نشته په بدل کې به موږ 2 نور اسونه ترلاسه کړی شو که ستا اجازه وي زه به د قربانو خیرات هم معلوم کړم دا د سلمان د زړه غږ وویل هوکې بدریابه د اتکې او منصور په اړه ډېر اندېښمنې وي خو ستا لومړی کار به د دې خلکو رسول وي ابو یعقوب ته زما له لورې دا پیغام ورسوي چې زحاق زموږ له لورې ازاد دی موږ ته د دې خلکو مرستې پرته د اتکې او منصور ژغورل ممکن نه و دا هم امکان لري چې اتکه او منصور کومه ورځ ناڅاپه د هغوی کور ته ورشي او ښایي زه به هم بیرته ستنېدو کې د دوی پر کلي ورشم کله چې یونس او د هغه نور ملګري پر اسونو سپرېدل نو سمیع د اتکې لاس ښکل کړ ویې ویل
خوري ښایي بیا د دواړو دیدن ونه شي خو زما د ژوند هره ساه به ستا لپاره د دعاګانو په خوښیو تازه وي دا ژمنه کوم چې زحاق به هم د ژوند تر وروستي سلګۍ ستا احسان هیر نه کړي بیا هغه پر آس سپره شوه او په خپلو ملګرو پسې روانه شوه سلمان تر لږ ځنډه په هغوی پسې کتل بیا عبدالمنان ته وکتل وویل اوس زه له تا څخه د ښار د وضع په باب پوښتنه کوم د ابوالقاسم پر راتګ خو په ښار کې څه نوې هنګامه نه وي جوړ شوې نه په ښار کې له دې پرته بله فوقالعاده خبره نه وه چې ابوالقاسم د خپلې ماڼۍ پر ځای الحمرا ته ولاړ او بیا لږ ځنډ وروسته چې کله هغه خپل کور بیرته راستون شو هلته د ښار د وتلي خاینان د ده هرکلي ته راټول شوي وو دې خلکو له ماښامه تر هغه مهال انتظار وکړ بیا چې زه نیمه شپه له خپل ملګرو سره په یو پټ مجلس څخه وروسته بیرته راتلم نو د وروستۍ خبرې له مخې ابوالقاسم په کور کې د هغه د ملګرو غونډې جریان درلود د صدر اعظم د ساتونکي ډلې یو افسر زموږ ملګری دی د هغه په مرسته مو هلته د راغونډ شوو وطن پلورونکو لیست برابر کړی دی کوټوال او د حکومت څو نور مهم کسان هم پکې شریک وو خو پر ماڼۍ کلکه پیرا ولاړه وه ځکه تر اوسه بیا موږ ته معلومه نه شوه چې څه مشورې وشوې خو بیا مې هم باور دی چې تر سبا پورې به هېڅ خبره هم له موږ څخه پټه پاتې نشي په خاینانو کې ځینې داسې هم دي چې موږ ډېر څه ترې معلوموی شو که کوټوال هلته وو نو تاسو ته د دې ضرورت نشته چې په وړو کې وطن پلوري پسې منډه واخلئ تاسو ډاډه اوسئ که د دې ضرورت شو نو د ورمیږ د غوڅولو به یې دریغ ونه کړو اوس تاسو پر آس پور شئ زموږ نور ډېر ملګري او د پوځ 2 تنه افسران ستا انتظار دی خو دروازه خلاصېدونکې ده او موږ ته د دوی د مرستې ضرورت نشته بیا هغه رضاکاران ته ویل تاسو مخکې ولاړ شئ خپل سامان په ګاډۍ کې کښېږدئ رضاکاران یو ولاړل څو دقیقې وروسته سلمان منصور او عتیقه په عبدالمنان پسې شول دوی له دروازې څخه نږدې 50 ګامه لرې په پوځي جامو کې یو ځوان په منډه دوی ته ورغی او لاس یې ته پورته کړ وویل تاسو د لږ ځنډ لپاره له سړک څخه لرې شئ عبدالمنان پوښتنه وکړه څه خبره ده له اندېښنې څه خبره نشته پیرهدارانو ته حکم شوی چې د حکومت څو کسان سنټیاپي ته روانېږي ځکه خو عام خلک د لږ وخت لپاره تم کړي سلمان د دروازې لوري ته وکتل وسلوالو کسان پر سړک راټول خلک یوې او بلې خواته لرې کول 15 دقیقې وروسته د چرګامو اسونو د پښو تر پهار واورېدل شو او د سترګو په رپ کې 10 تنه سپاره تېر شول پوځي افسر وویل اوس تاسو په ډاډه زړه تللی شئ عبدالمنان وړاندې شو وویل زما په ګمان دا همهغه خلک دي چې د شپې ابوالقاسم د ساتونکي ډلې سره راغلي وو څو ځوانان له دوی سره ملګري شول له دروازې څخه لږ لرې 2 سپاره درېدلي وو یو سپور پلی شو آس یې عبدالمنان ته ورکړ او هغه پر سپور شو پتا کې نشته نن خالد غوندي سړی ملتا لکه طلحه زبیر په شان دا غیرت ملتا نشته نن سات او هم قاقا التمیم ملتا حد کې اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت او خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین صدیق عمر عثمان بل علی ګلورین اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنا د امت مومنا راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا د امت مومنا راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنا لبدری سره بیا لیدل خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو سعید په داسې حال کې چې نه ویښ او نه ویده و په کوټه کې د چا د راتلو احساس وکړ هغه پر لټ واوښت او سترګې یې وغړبلې او بیا یې څو شېبې نه پوهېده چې خوب ویني که ویښ دروازه خلاصه وه او عتیقه او منصور نږدې ورته ولاړو او سترګې له اوښکو ډکې وې هغه په کمزوري غږ وویل عتیقې او بیا جګ شو دواړه لاسونه یې منصور ته ورغځغول منصور سلګۍ وهلې او ورسره تر غاړې ووت ماما جانه نور موږ ته څه خطر نشته نور مو له عمر څخه بدل واخیست هغه وژل شوی دی د سعید سترګې د عتیقې په څېره میخ وې هغې د منصور پر سر لاس راتېر کړ وویل عتیقې کښېنه هغه دته نږدې پر کرسۍ کښېناستله او خپل لړزانده لاس یې د هغه پر تندي ور کښېښود زما تبه نشته عتیقې زه ډېر مضبوط یم او اوس خو مې پر دې باور راغی چې د خپلې عتیقې په ژوند ماته مرګ د کتلو جرأت نشي کولی د سعید پر شونډو مسکا وه خو سترګې یې په اوښکو نمجنې وې عتیقې د خپل ټیکري په پیچکه د هغه اوښکې پرې پاکې کړې بیا ناڅاپه سعید د هغه اوښکې لاس ونیو او شونډې یې پرې کښېښودې
اتکې ما څو ځلې ته په خوب ولیدې، اوس هم له سترګو غړولو څخه پخوا زه ملګري چېرته روان وم، ته دلته څه ډول ورسېدې؟ مسعود دې چېرته وموند او عمیر څه ډول ووژل سو؟ اتکې ځواب ورکړ سعیده دا د تقدیر یوه معجزه ده چې ته اوس موږ دلته وینې، موږ د عتبه په جیل کې وو. منصور وویل ماما جانه موږ سلمان کاکا د هغه له جیل څخه راخلاص کړو، عتبه په خپل کور کې نه وو، که نو هغه به هم ژوندی نه و پرېښی. سلمان چېرته دی؟ سعید په اندېښنه وپوښتل. اتکې ځواب ورکړ هغه له موږ سره راغلی وو او ستا له نوي نظر لیدو وروسته بل کوټې ته تللی دی. زه بیریږم چې هغه زما له لیدو پرته ولاړ نه شي، زه هغه ته ډېرې خبرې لرم. اتکې وویل سعیده داسې کله کېدای شي چې هغه ستا ساتنه له پوره ډاډ ترلاسه کولو پرته ولاړ شي. هغه وویل چې زه به په مناسب فرصت ورسره خبرې وکړم، اوس ته پرېوځه. منصور یوې خواته شو او سعید د اتکې په ټینګار سره پر بالښت کښېښود او ویې اتکې ستا به باور را نشي خو پرون ماښام ما په انګړ کې 3 ځلې چکر ووهه او اوس زه داسې احساسوم چې د سیرانیده تر لوړې څوکې مولای حسن څوکۍ پورې منډه وهلی شم. سعید ومسکل خو ناڅاپه یې پر څېره مایوسي خپره شو. وویل اتکې ما ته ټوله کیسه واوروه، سلمان عجیب سړی دی. ما ته یې دا هم ونه ویل چې هغه ستا په لټه پسې ځي، بلکې ما ته یې دا تسلي راکوله چې ته په خیر او خیرات یې او منصور به ډېر زر کور ته راستون شي. اتکې د خپل نیول کېدو او ژغورل کېدو پیښې ورته واورولې. سعید له منصور څخه څو پوښتنې وکړې او بیا تر لږ ځنډه په ژورو سوچونو کې ډوب شو. بیا یې وویل اتکې نن زه هغه خبرې در سره کوم چې ښایي په عامو حالاتو کې پر خوله نه وی راغلي. ما ته داسې معلومیږي چې سعید 2 تنه وو، یو هغه له دې اولس او هیواد سره مینه له پلرونو په میراث وړې وه او هغه ته د اندلس لپاره مرګ او ژوند ورښولی وو، بل چې له وړکتوبه د اندلس یوې غیرتي لور د سترګو په هر ځل کتو کې دا پیغام ورکوه چې موږ به دې هیواد کې د ازادۍ ساه ایستلو لپاره پیدا شوي. دا زما وطن دی او ته یې ساتونکی، په کومه ځمکه چې زما د پلار او مور وینه تویې شوې ده، له همدې څخه موږ د ژوند د ټولو راحتونو او آرامیو ترلاسه کولو حق لرو. خو نن زه پوهېږم چې هغه سعید مړ شوی دی، بلکې هغه مهال مړ شو چې د پلار مړی په یو کنډوله کې پروت و. اتکې په غمجنه لهجه وویل نه سعید داسې خبرې مه کوه. هغه وویل اتکې ما خبرې پای ته نه دي رسولي. دوهم سعید هغه دی چې د مرګ پر دروازه له ټک ټک څخه بیرته راوګرځېد او اوس ژوندی پاتې کېدل غواړي. اتکې کله چې زه ټپي ټپي وم زما د نظر په وړاندې له تیارو پرته هیڅ نه و. زما په زړه کې د مایوسۍ، بېوسۍ او ذلت په دې هسکونځای کې د څو ساه کښلو هیله هم ختمه شوې وه چې ناڅاپه مې احساس کړه چې ته چغې راته وهې. دا راته وایه سعیده ته د ځناورو په دې کلي کې ما چا ته پرېږدې او زه او بیا مې د بېهوشۍ په حالت کې هم د ژوند لمن ونیوله او چې په هوش راغلم په وار مې دا دعا کوله چې کاشکې سلمان د اندلس له پرېښودو د مخه زه ووینم او له مرګ وړاندې زه دا هیله ترې وکړم چې عتیقه در سره بوزه. د اندلس دغه لور باید د اولس د ګناهونو سزا ونه ګالي. اتکې په ژړغوني آواز وویل سعیده ته څه وایې؟ دا ته څنګه سوچ کوې چې زه به تا پرېږدم او زه پوهېدم چې ته به زما خبره ونه منې، خو د سلمان په راتلو به زما په زړه کې دا امید را پیدا شوی دی چې خدای جل جلاله موږ ته مرستندوی راسولی دی او زه چې روغ شم تا به پر دې قانع کړم چې په اوسنۍ وضع کې ته دلته نشې اوسېدی. کله چې د اندلس له افق څخه تیارې لرې شي نو تا به بیا را وغواړو. اتکې زه پر دې اعتراف کوم چې نن زه تر اندلس زیات ستا په باب فکر کوم، د دې لپاره نه چې د اندلس مینه مې په زړه کې پای ته رسېدلی دی، بلکې که ته غواړې چې ستا هغه سعید چې په مسکا یې مرګ قبلولی شو خپل فرض پوره کړی شي نو د خدای لپاره زما خبره ومنه. د سلمان کار په غناته کې پای ته رسېدلی دی. اوس که زما وس ورسېد نو یوه ورځ به یې نور دلته ایثار نه کړم. تېره شپه زما کوربه او ډاکټر لومړی ځل د زړه له تله زما سره خبرې وکړې چې ما د هغوی دا خبرې واورېدل. زړه مې ګواهي راکوي چې هغه توپان چې پلارجان غوښتل ویې دروي ډېر ګړندی زموږ په لور رالوتی دی. نن د غناتي اولس یو قوم نه دی بلکې د میږو یوه رمه ده چې لیوان خپل شپاڼه ګڼي. پر موږ عذاب پیل شوی دی. د دې وروستي حجت په همهغه ورځ پوره شو چې پلارجان یې شهید کړ. اتکې ته پوهېږې چې عتبه څوک دی او که خدای جل جلاله مکړه دشمن غرناته ونیسي نو څومره نور عتبه ته ورته کسان به پیدا شي. لږ فکر وکړه، په هغه وخت کې به د څه حالات سره لاس او ګریوان وي. زه منصور هم له تا سره استوم، نن به له سلمان سره زما خبره په همدې موضوع وي او زما باور دی چې هغه به زما خبره رد نه کړي. اتکه ناڅاپه نرمه شو وویل که ته امر راته کوې نو زه په سمندر کې ځان غورځولو ته هم تیار یم، خو زما او ستا لپاره خطر یو شان دی او چې څومره ته زما په باب اندېښمن یې همدومره سلمان ستا په اړه پریشانه دی. موږ به هیڅ صورت هم تا یوازې نشو پرېښودی. سلمان وویل چې ته به ډېر زر د سفر کولو وړ شي او که ته سمدستي په غناته کې د خطر احساس وي نو موږ 3-4 ورځې بهر هم د پناه لپاره ځای موندلی شو. کله چې ته د سفر وړ شې بیا به موږ د غرونو په لوري ولاړ شو. بیا به چې کله داسې ځای ته ورسېدو چې زما باور شو چې نور له دښمن څخه تا ته څه خطر نشته او ستا پاتې کېدل په اندلس کې ضروري دی، بیا به زه او منصور د افریقا پر ساحل یا د روم د سمندرګي په کوم ټاپو کې ستا انتظار کوو.
اتکې خدای جل جلاله ته دعا کوه چې سبا ته زه روان شم. زه پوهېږم چې په غناته کې زما ایسارېدل زما د ځان لپاره نه بلکې د خپلو ملګرو لپاره هم خطرناک دی. سعید جګ شو، دروازې پلو ته لاړ. اتکې ترې وپوښتل ته چېرته روان شوې؟ زه سلمان سره خبرې کوم. ته لږ آرام شه منصوره، ته دننه ورشه، خدمتګار راوله، هغه به دې بل کوټې ته بوځي. لږ ځنډ وروسته سعید د سلمان کوټې ته ورننوت. له هغه سره هغه وخت پر جمیل برسیر یو ناشنا ناست و. هغوی جګ شول. په نوبت یې له سعید سره په غېږو ستړې مشه وکړه. جمیل ناشنا سړی معرفي کړ. دا عبدالملک دی، د ده کور المریې ته نږدې دی. له هغه ځایه دی د غناتې د وضع معلومولو او د خپل پلار د دوستانو د احوال لپاره راغلی دی. د المریې د جګړې په وروستیو شپو کې د ده پلار د جګړې د سالار مرستیال و. په غرناطه کې یوسف او ځینې نور پوځي افسران هغه پیژني. سلمان وویل تر اوسه ته باید له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړې. ورور جانه زه بالکل روغ یم، اوس ډاکټر هم له دې پابندۍ څخه خلاص کړی یم. سلمان وویل ښه کښېنه، زه اوس وزګارېږم. بیا یې پام عبدالملک پلو ته واړوه. ساس د کلي شمال ته څو سمسې هم وې چې کله کوچان پکې اوسېدل او د لوېدیځ پلو یوه وړوکې شرشره په یوه خوړ کې تویېږي او څو میله لاندې سمندر سره ګډېږي. نو تا ته د نور څه ویلو ضرورت نشته. ما ستاسو کلی لیدلی دی. اوس ټوله سیمه چې په وړوکتوب کې پکې ګرځېدلی یم زما په سترګو کې ګرځي. که ضرورت شو ستا د کور پیدا کول راته اسانه دي، که نه نو دا خبره به خامخا درته ورسېږي چې ستا ملګري له ما سره په کوم ځای کې لیدلی شي. زما لخوا چې کوم سړی تاسو ته درځي هغه به ستاسو په کلي نه اشنا نه وي. ته د هغه نوم نشي اخیستی. ته زما او یوسف تر لیدو پرې انتظار وکړه، بیا به له تا نه هېڅ خبره پټ پاتې نشي. سلمان دا وویل. بیا یې جمیل ته مخ واړو، زیاته یې کړه. ته دوی ته ووایه چې زه څومره زر له غناتې څخه وخوځېږم غوره ده او سعید هم زر تر زر له غناتې باید وویستل شي. کله هیات سره د ده استول ضروري وي نو تر څو چې د اوږده سفر توان پیدا نه کړي موږ به ورسره په کوم ځای کې پاتې شو. سعید وویل زه په همدې خبره له تا سره مشورې ته راغلی یم. د عتیقې او منصور خبره تر ما څو ځله مهمه ده. عتبه او ملګري به د دوی په پلټه پسې ځمکه او اسمان ګز کړي او که غدارانو ناڅاپي دښمن ته د غناتې دروازه خلاصې کړې نو بیا به دوی ته د تیښتې لارې بندې شي. په دغسې وضع کې د غناتې په نسبت په غرنیو کلي کې دوی څو چنده خوندي دي. سلمان وویل سعیده ته ډاډه اوسه. زه پر کښتۍ هغه وخت ګام ایږدم چې د عتیقې او منصور په باب پوره ډاډه شم او دا کیدای شي چې په راتلونکي څو ورځو کې او یا څو ساعتونو کې وضع دا ایجاب نه کړي چې یو ځای سفر وکړو او عتیقه به له تا څخه د مخه او یا وروسته له دې ځای روانېږي او بیا دا هم امکان لري چې منصور او عتیقه هم په جلا جلا لارو غوره کولو اړ شي. نن ماپښین به زه له یوسف سره ووینم، ولید به هم له هغه سره وي. که موږ ناڅاپه څه پرېکړه وکړه نو تاسو ته به خبر درکړو. زه یوازې دا غواړم چې که منصور جدا سفر ته اړ شي او یا یې څو ورځې له تا څخه د جلا کېدو اړتیا حس شي نو ته به اندېښمن کېږې نه. سعید ومسکل وویل زما وراره له یو ازمېښت څخه راوتلی دی. اوس زما دا هیله ده چې تاسو یې درسره بوځئ. هغه غواړي چې یو ماڼو شي او زه دا احساسوم چې په راتلونکي به ترکانو ته زموږ د مرستې لپاره څو بیړۍ چلوونکي ته اړتیا وي. جمیل وویل صیب اوس موږ ته اجازه راکړه. د ترژمی مسافر داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ستاسو په درنه حضور کې را حاضر یو. تاسو ټول پر الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د معتصم بلاد د جوج هغه جذبه در یاد کړه، د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه، د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه، ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علومو دور هغه علمی خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب دا د